بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میرعلی سادات یم. غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه 214 نمبر پریزنټیشن ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې وړاندې کړم. د یادونې وړ ده چې دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دری ژبه ترجمه شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و. خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د محترمو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د تاریخچې او شکایت له نظره یو 53 کلن نارینه چې د سردردۍ د خبرو کولو ستونزه د خي طرف د لاس او پښې د کمزوري کېدو څخه شکایت لري. نوموړي په دې اخرو 2 ورځو کې د سردردۍ څخه شکایت کوي چې د درد د آراموالي په خاطر د موټرین یعنی بروفین او ټایلنول یعنی اسیتامینوفین څخه استفاده کوله. د بیګا شپې د 9 بجو را پدې خوای سردردي په ناڅاپي ډول باندې زیاته شو، د خبرو کولو ستونزه ورته پیدا شو او د بدن خي طرفي کمزوري شو. مریض په نیم ساعت کې دننه د شفاخانه عاجل بخش ته راوړل شو. د ریویو اف سیستم له نظره مریض د هغه شکایتونو څخه چې مخکې ذکر شول نور کوم د خاص عارض څخه شکایت نه لري. د پاست میډیکل هیستوري له نظره مریض د انزایټي تاریخچه لري. د پاست سرجیکل هیستوري له نظره چون مریض چاقو د ګاستریک بانډینګ سرجری ورته اجرا شوې ده. د فیملی هیستوري له نظره کوم خاص مشکل نشته. د سوشل هیستوري د نظره مریض په ورځ کې یو سیګریټ څکي او په اجتماعي مجلسونو کې کله کله د الکول څخه استفاده کوي. د مواد مخدر څخه استفاده نه کوي. د تداوی له نظره مریض فعلا لیکساپرو یعنی اسیتالوپرم 10 ملي ګرام په ورځ کې یو ځل اخلي. همدارنګه مریض د کلونازیپام 1 ملي ګرام څخه په ورځ کې استفاده کوي او د کومي خاص دوا سره حساسیت نه لري. د فیزیکی معاینې له نظره مریض چاق یعنی وزن زیات ده او انشیس یعنی اندېښنه لرونکي معلومیږي. د مریض فشار لوړ دی یعنی 1.9 پر 1.25 ملي متر سیماب. همدارنګه د مریض وزن 300 پاونډه چې باډي ماس انډیکس یو 40 راځي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د فیزیکی معاینې له نظره مریض انشس یا اندېښمن او اوبیس یعنی چاق دی. د نیورولوژیک یا د عصبي معاینې له نظره د مریض په خي طرف لاس او خپه کې ضعیفي معلومیږي چې په همدې طرف کې سنسیشن یا حیثیت نارمل دی. د مریض خوله په کم اندازه باندې خي طرف ته کږه ښکاره کیږي. د مریض په خبرو کې تشوش موجود دی یعنی صحیح خبري نشي کولای او خوله خي طرف ته لګه کشال هم معلومیږي. د لابراتواري معایناتو له نظره د مریض ټول لابراتواري معاینات نارمل دي یعنی سی بی سی نارمل او همدارنګه سی ام پی یا کمپریهنسیو میټابولیک پنل ټیسټونه. د مریض په چست ایکس ری کې د کارډیومیګالي او د انکریزډ واسکولر مارکینګز علائم په نظر راځي. مریض ته سی ټی سکن اجرا شو چې د سی ټی سکن د نتیجې له نظره معلومیږي چې مریض په چپ طرف بازل ګنګلیا کې بلیډینګ یا وینه بهیدنه لري. د عاجل وطاق د ډاکټر د اسسمنت او پلان له نظره مریض هایپرټنسیو انټراکرانیل بلیډینګ لري. مریض په میډیکل آی سی یو کې بستر کیږي. د نیورولوژي لپاره کنسلټیشن لیږل کیږي. همدارنګه د مریض نیورولوژیک معاینه هر یو ساعت وروسته اجرا کیږي. د فشار د کنټرول د خاطر لابټولل شروع کیږي او همدارنګه د مریض مونیټورینګ صورت نیسي. د مریض لپاره 2D ایکو او کروټډ ډاپلر هم توصیه کیږي. مریض ته ام آر آی او ام آر آی هم توصیه کیږي. د مریض ادرار د بعضی دواګانو د ټاکسیسټي په خاطر او همدارنګه د الکولو د اندازې په خاطر باندې معاینې لپاره لیږل کیږي. د اختلاجاتو د اسپایریشن او د مریض د غورځیدلو په خاطر اهتمامات نیول کیږي. د ډی وی ټی د مخنیوي په خاطر باندې هم اهتمامات نیول کیږي. د مریض ګلوکوز هر 6 ساعت وروسته معاینه کیږي. د مخکینی پلان
په اساس د مریض فشار په تدریجي شکل کنټرولېږي، یعنی اول 180/80 او بیا وروسته په 109/80 کې ساتل کیږي. د نیورولوژي د کنسلټیشن له نظره د مریض سر باید 10 درجه د زاویه په بستر کې پورته وساتل شي. همدارنګه د مریض مین ارټریل پریشر باید د 120 څخه کم وساتل شي او نیورولوژیک معاینه باید هر 1 ساعت وروسته تکرار شي. په دغه کیس کې لاندې نقطې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید په یاد یې ولرو. هیموراجیک سټروک د ټول سټروک تقریبا 15% جوړوي. په هغه چا کې چې تقریبا د داخلي خونریزۍ اندازه 3 cc ته رسیږي د 10 ورځو مورټالټي 40% ده. د هیموراجیک سټروک تقریبا 20% ناروغان په 6 میاشتو کې خپل حرکات لاسته راوړل شي. د هیموراجیک سټروک انظار ډیر وخیم دي. داخلي قحفي خونریزي مختلف قسمونه لري چې د اپیډورال، سبډورال، سب اراکنوید، انټراپارنکایمل، انټرا وینټریکولر او سیریبلر خونریزي څخه عبارت دي. د هیموراجیک سټروک یا داخلي مغزي خونریزي اسباب کېدای شي لوړ فشار، سیریبرل امالوید انجیوپاتیز، کواګولوپاتی یا د وینې د لخته کېدو ناروغي، واسکولر مالفورمیشن یا د اویو سوی شکل، انټراکرانیل تومورز یا داخلي قحفي تومورونه، سمپاتومیمیټیک دواګانې، واسکولایټس، انفیکشن خصوصا مایکوټیک انیوریزمونه کېدای شي. هغه داخلي مغزي خونریزي چې د لوړ فشار له کبله رامنځته کیږي تقریبا 50% واقعیات په بازل ګنګلیا کې صورت نیسي. که چیرته په بازل ګنګلیا کې د خونریزي واقع منځته راشي نو مریضانو ته د مقابل طرف ضعیفي پیدا کیږي او همدارنګه مریضان په مقابل طرف کې سنسیشن یا حسیت د لاس ورکوي او مریضانو ته کانجوګیټ گیز پیدا کیږي. د 20 څخه تر 50% واقعیات په لوبر ریجنز کې صورت نیسي. که چیرته په لوبر ریجنز کې خونریزي صورت ونیسي مریضانو ته د مقابل طرف ضعیفي او همدارنګه په هغې طرف کې د حسیت د لاس ورکول رامنځته کیږي. که چیرته خونریزي په چپ طرف کې صورت نیولوي مریضانو ته افازیا پیدا کیږي او که چیرته په خي طرف کې صورت نیولوي مریضانو ته هیمی نیګلیکټ ساینډروم پیدا کیږي. همدارنګه دغه مریضان د کنفیوژن څخه هم شکایت لري. د 10 څخه تر 15% پورې واقعیات په تلاموس کې صورت نیسي. که چیرته په تلاموس کې خونریزي منځته راشي مریضانو ته د مقابل طرف کمزوري یا ضعیفي همدارنګه د مقابل طرف د سنسوري یا د حسیت د لاس ورکول او گیز پریزیس پیدا کیږي. د 15 تر 12% واقعیات په پانس کې صورت نیسي چې په دې صورت کې مریضانو ته د کوادریپریزیس یا د دواړو لاسونو او دواړو پښو ضعیفي پیدا کیږي. مریضانو ته فاشیل ویکنس یا د مخ ضعیفي او ډیکریز لیول کانشسنس یا شعوري ضعیف کیږي. د 1 تر 15% پورې واقعیات په سیریبلم کې صورت نیسي چې په دې حالت کې مریضانو ته اټکسیا، مایوزیس او گیز پریزیس پیدا کېدای شي. د داخلي مغزي خونریزي په مریضانو کې کلینیکي لوحه داسې وي چې لوړ فشار په 90% واقعیاتو کې، الټر منټل سټیټس په 50% واقعیاتو کې، هډیک یا سردردي په 40% واقعیاتو کې او سیجرز یا اختلاجات په د 6 تر 10% ناروغانو کې رامنځته کیږي. د هیموراجیک سټروک هیماتوما معمولا د اولو 4 څخه تر 6 ساعتونو په جریان کې لویږي. د شارکوت بوشارد انوریزم چې د دوامدار فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي د دوی رپچر صورت نیسي، بل اخره خونریزي پیدا کیږي او هیماتوما تشکل کوي. کله چې انټراکرانیل بلیډینګ یا هیموراجیک سټروک یا داخلي قحفي خونریزي منځته راشي مریضانو ته سردردي، استفراغات، اختلاجات او د شعور اختلال پیدا کیږي. د سیګریټو او الکولو زیات استعمال د داخلي قحفي خونریزیو د مهمو ریسک فاکتورونو څخه شمیرل کیږي. البته په هغه چا کې عواقب ډیر خراب دي چې هغوی داخلي قحفي لویه هیماتوما لري او یا موقعیت ډیر مهم وي او بل هغه مریضان چې په هغوی کې لوړ فشار موجود وي او یا دا چې د مریضانو عمر زیات وي.
د داخلي قحفي خونریزۍ په تداوی کې لاندې نقطې باید په یاد ولرو. اول، انټراکرانیل پرشر باید د 20 ملي متر اچ څخه کم وساتل شي، او سریبرل پرفیوژن پرشر باید د 80 ملي متر اچ څخه پورته وساتل شي. د سریبرل پرفیوژن پرشر فورمول مساوي کیږي د مین ارټریل بلډ پرشر منفي انټراکرانیل پرشر سره. د داخلي قحفي خونریزي په ناروغانو کې د مرګ عمده دلیل یا سبب د داخلي قحفي فشار زیاتوالی یا انکریزد انټراکرانیل پرشر دی. د انکریزد انټراکرانیل پرشر یا د داخلي قحفي فشار د زیاتوالي د کنټرول لپاره باید د اوزموتراپي یا د مانیټول د استعمال، او همدارنګه مریض ته باید په بستر کې تقریبا په 10 درجه زاویه کې وضعیت ورکړل شي، یعنی د مریض سر باید تقریبا 10 درجه د زاویه د بستر څخه پورته وي. همدارنګه د مریض د درد او د مریض د حرارت د لوړېدو لپاره باید دوا ورکړل شي ترڅو د درد او د لوړ حرارت څخه مخنیوي وشي. همدارنګه باید مریض ته په بستر کې وضعیت ورکړل شي او د برانکوډایلیټر دواګانو څخه استفاده وشي. مریض ته باید هایپر وینټیلیشن توصیه شي، یعنی د مریض PaCO2 باید د 10 په حدودو کې وساتل شي، او همدارنګه د باربیچوریت څخه هم استفاده وشي. د داخلي قحفي خونریزي د ناروغانو په تداوی کې د ایروي پروټیکشن ډیر زیات مهم دی ترڅو د اسپایریشن مخه ونیسو، او دغه هدف کولای شو چې موږ په داخل د بستر کې مریض ته د وضعیت ورکولو په اساس لاسته راوړو. البته هر وخت انټوبیشن ته ضرورت نشته. د فشار کنټرول په دې مریضانو کې ډیر اهمیت لري. همدارنګه دغه مریضانو د عصبي او د لوړ فشار معاینات باید په مکرر شکل تکرار شي. د مریضانو فشار باید په 120 درجو کې وساتل شي، یعنی د مریضانو مین ارټریل بلډ پرشر باید 120 درجې وي. د نوې مطالعې په اساس کې چیرته د دغه مریضانو سیستالیک بلډ پرشر د 150 او 220 ملي متر اچ ترمنځ وي، او دغه فشار 140 ملي متر اچ تر ښکته شي، اوس هم مریضانو ته سیف دی، یعنی ګټه کوي. د داخلي قحفي خونریزي په مریضانو کې د انفیوژن میډیکیشن څخه باید زیاته استفاده وشي نظر آی وی بولس میډیکیشنز ته. البته د دغه مریضانو بل مهمه تداوی د فزیکل تراپی او ریهابیلیټیشن څخه عبارت ده، یعنی د اوږدې مودې نواقص باید د دغه تداوی په واسطه باندې په دې مریضانو کې کنټرول شي. د داخلي قحفي خونریزي د مریضانو د جراحي تداوی استطبابات په لاندې ډول دي. اول، که چیرته مریضانو ته سیریبلر هیموراج پیدا شوی وي، خصوصا چې اندازه د 3 سانتي مترو څخه زیاته وي او د مریض وضعیت مخ په خرابېدو وي، یعنی د مریض په برین سټم باندې فشار راځي او یا هایدروسیفالوس ورته پیدا شي، په دغه وخت کې د جراحي عملیې ته ضرورت پیدا کیږي. دویم، هغه مریضان چې د هغوی هیماټوما د واسکولر مالفورمیشن څخه رامنځته شوی وي او جراحي په دوی کې ښه انظار درلودای شي، باید د جراحي عملیه ورته اجرا شي. دریم، هغه ځوان مریضان چې په هغوی کې په میانراو یا په زیاته اندازه لوبر هیموراج رامنځته شوی وي او د مریض وضعیت مخ په خرابېدو وي، په دې حالت کې باید د عملیات څخه استفاده وشي. په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې دغه کیس تر اوسه موږ سره تعقیب کړ، یو نړۍ مننه کوم. البته په دغه سلسله پریزنټیشنونو کې مهم معلومات شته چې د نړۍ د مهمو طبي منابعو څخه تهیه شوي دي او زموږ او تاسو سره د امراضو په تشخیص او تداوی کې کومک کولی شي. د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی هدف او موخه په افغانستان کې د ځوانو ډاکټرانو د علمي سوي لوړوالی دی. د ګرانو ډاکټر صاحبانو څخه احترامانه هیله کیږي چې دغه پریزنټیشنونو په خپرولو کې لمک سره کومک وکړي او دغه معلومات د خپل ملګرو سره شریک کړي ترڅو زیات رونه ورڅخه مستفید شي. البته دغه پریزنټیشنونه په کم وخت کې تهیه او ترجمه شوي، که چیرته کومه قلمي او یا لفظي غلطي وینئ د خپل مهربانۍ له مخې موږ ته بخښنه وکړئ.
په اخر کې اجازه راکړئ چې د ګران او محترم استاد ناصر اوریا چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسول او چلوونکی دی یو نړۍ مننه وکړم. محترم استاد شپه ورځ د افغانستان د ډاکټر صاحبانو د ارتقا د لوړوالي په خاطر یو کړي او دغه انټرنیټي پاڼو څخه مهم طبي معلومات خپروي. د پروګرام د بهتروالي په خاطر د ستاسو پیشنهاداتو او نظریاتو ته اړتیا لرو. که چیرته پیشنهادات او نظریات لرئ نو لطفا د محترم استاد ناصر اوریا سره د هغه د ایمیل د لارې naseroria@yahoo.com تماس نیولای شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.